السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو لیدونکو، دا وخت زه په نیچل کې یم، برمنګم کې، او ما او ارشاد زو یو فلم له جولی LLB 3 اکشای کمار خواشم زمون خوښ دی، وختي وده کېږي وختي پاسي، موږ ته د سلیمان نږدې هم ده، نو بس ماښامې د ورو ورو به واک وکړو او د دغې فلم دپاره به لاړ شو. ارشاده چېرته روکې؟ هغه د ارشاد راښکاره شو، لاړ شو چې دا جولی LLB فلم وګورو. آنلاین خو ټیکټونه ونه شو، خو ګورو کال ته راله راکړي که نه، داسې ځو که نه، او دا لاره ده. نو د حیات خان ورلد درانه لیدونکي او ارشاد د رر دلته په دې دغه کې وچ شو، په دې انګلینډ کې اوس خو لږ ښه شو د خیره سره. اوس جمع را روان دی بچی، دا واورې به دې مړ کي مړ اوري، موسم یخ شو د انګلینډ. دا اوس د ستمبر میاشت ده او دلته ښه یخني ده لکه د پېښور دسمبر. نو را سره اوسئ د حیات خان ورلد درنو لیدونکو. دغه سینما دا سنډې په دې باندې موږ خبرې کړي دي چې یاره دا فلم مونږ ځکه چې آرټسټان یو د آرټ دپاره مونږ فلم ګورو که نه، دې کې په میوزیک باندې سړی لږ سوچ فکر وکړي، ډایلاګ ډیلوري، دا نور هنرمندان، او دا زما د خوښې هنرمندان دي، اکشای کمار او سنجय دت او ارشد وارثي. نو د دې فلم دا پوره ډیټیل چې دی دا په ډسکرپشن کې دی، چې دا ژبه یې دا ده او ملک یې دا دی او دونه پې خرچه ده او دا یې ډایرکټر دی. نو هغه هم مونږ تاسو له راوړی دی او د دغې فلم دا سنډې او دا درته هم ښیو، او په دې لاره لاره دا ښکلې ښکلې باغونه او شینکي او دا ودانۍ درته هم ښیو. را سره اوسئ. دا سټار سټي ده، د برمنګم سټار سټي پارکینګ ایریا ده، او هغه سینماګانې وغیره دي دلته، دا ټول د خوراک مراک شیزونه دي. نو سټار سټي ته نږدې یو د خیره. دا د سټار سټي د سینما ساین دی، بلکې د بهر ملکونو کې د سینما ساین VUE، او په دغه بلډینګ کې چې دي دې کې دا ټول هر څه دي، لکه مکډونل او مختلف شیزونه دي پکې، نو دا سبوی وغیره او پیزا هټ او دا ټول شیزونه، چای والا، دیسی فوډ. دلته یو هوټل دی ډېر ښکلی نوم دی ذوق، دا د ماشومانو لپاره د لوبو ځای. دا اوس موږ ټیکټونه راواخیستل، ارشاد سره ټیکټونه چک شو، مخکې به زه ځان له به دغه راغلم سپینې پولۍ. اوس به خپل سکرین ګورو، او 10 نمبر سکرین دی زموږ. اوس خوږې پولۍ به راغلو، دلته به اوس لارج پولۍ موږ روان یو، دې وخت سپینې پولۍ پکې راغلي. ارشاد لګیا دی د پولو په غم کې. حیات خان ورلد درنو لیدونکو، دلته چې فلم ګورئ که نه، نو ځان له به پولۍ هم راغلی اورو. بیا که څوک کولډ ډرنک راخلي نو دا دي. دا ګوره لکه د 1 نه 12 پورې وایي دلته دا سکرینونه دي. نو ارشاد ته ځای معلوم دی، دی روان دی 10 نمبر سکرین ته به موږ ځو. ټیکټ نمبر د سیټ نمبر زموږ لیکلی دی که نه، تقریبا بیخي فلم شروع کېدو والا ټایم دی. 10 نمبر دا دی، 10 نمبر ته موږ رالو، سیټونه خپل ګورو، ورننوځو. کم دی؟ K10-9. ها دا اوس واه ارشاده پولۍ خو دې رااخیستې دي، قلار نه یې ورځه. دا یې سکرین راته بیخي مخامخ دی. جولی LLB. जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। दे तो वही इंटरमिशन
منځ کې موږ راووتو. ارشاد فلم څنګه دی یاره؟ بهترین فلم دی. ښه دا د جولي LLB فلم چې دی دا د عدالتي جنگ او د ځمکو د قبضې او قسط قطار نو اول پارټ هم ښه دی، دویم هم ښه دی او دا دریم هم ډېر ښکلی دی. ارشد وارثي او اکشی کمار بهترین فلم دی. نیمه مو وکتو او نیم به د خیره د دې بریک نه پس ګورو. نو زمونږ خو خوښ شو. که څوک یې ګورئ نو ویې ګورئ، مطلب وخت او پیسې هم ضایع نه ځي. ارشاد دای پکې څه شی واچول وروره؟ د وختي نه بار بار دغه کوي چې دا پکې اچوه چې مې واچوه چې دا څه دي چې موږ یې ووینو. هغه یې پکې دا واچوه چې دا پکې لکه خواږه خواص هم نه خو دې پکې دا هم واچول. ایکسټرا واچوه. زخم وکړه ځه. دا اوس برک نه پخېږي واته سکندر بس. جولي LLB 3 فلم شروع شي. सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस सर्वे में है सर. د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو ما او ارشاد خو فلم وکتو او په دې کې دا یو جمله وه چې د کسانانو د زمیندارانو دپاره هغه وکیلانو کیس وکړو هغه یې وګټو. نو یو جمله داسې وه چې تاسو چې دا څه خورئ دا د دې زمیندارانو دا کم چې زمونږ وطنونو کې دا زمینداریانې کوي نو دا د دوی برکت دی. ټوله دنیا کې چې هم څه خوراکونه دي نو دا د دې زمیندار برکت دی. نو زه باوري یم چې دا فلم چې چا هم وکتو خوښ به وي او زما خو خوښ شو. ښکلی فلم یې جوړ کړی مزیدار و. د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو ته دې ډالۍ وي د واړه واړه شاټس او ښاد آباد راته اوسئ. دا برمنګم او دا سټار سټي او مونږ راووتو د سلیمانه. تاسو ته ښه وخت. لوی الله پامان.